وروره ته دا حساب که څو روپۍ شوي؟ ښه سمه ده. ټولې شپږ نیم سوه روپۍ شوي. ته دا وشماره دا څو روپۍ دي؟ دا وروره 160 افغانۍ دي که نه؟ ستاسو کې زما 650 افغانۍ. نو ما سره خو نورې نشته. خیر دی سودا به درنه کړمه. نورې پیسې لرئ؟ نه. دی ما پرېږدئ چې حساب وکړم. ورور جانه ستا په پیسو یوازې دا کېږي، دا واله او څه. جانه من صبر کوي دلته دا کس څو روپۍ کېدلې؟ ورور جانه د هغې کس 650 افغانۍ کېدلې، 160 افغانۍ راکړې، نورې ورسره نه وي او دا سودا ته یې پاتې شوه. هلک صبر کوي. ودرېږه دا واخله ستاسو د ضرورت سامان. ډېره زیاته مننه ورور، خو دا راته ووایه چې په دې دومره خلکو کې تاسو زما مشکل درک او ما سره هم همکاري وکړه. اخر ولې؟ د نن نه یو څه وخت مخکې په ما هم داسې حالات راغلي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره ډېر زیات ویم، یو بوتل اوبه راکړه او هنداخه کیک یې رانه. نه وروره دا کوچه نه غواړم، ما ته دغه کیک راکړه. راته ده دا یو دانه په 80 روپۍ دی، په دې 100 روپۍ خو یو بوتل اوبه کېږي. دا خو ما په دې خاطر تا ته درکړې چې ته وږې ځه لار دې وهه ځه. ورور جانه هغې ځوان ته دې ډېره غوسه وکړه، خیرت خو خیرت په هغې په 100 روپۍ باندې دا وکړه او دا په 80 روپۍ دی یو دانه. خیر دی، کومه خبره نه ده، زه به درته د هغه پیسې درکړم. سمه ده. نو دغه وخت له ورور جانه سمه ده، یو دقیقه زه یې به پیدا درکړم. دا مننه، خوشحاله اوسه. دا تاسو زما دپاره واخیستل؟ هو ورور جانه دا مې ستا دپاره واخیستل. ولې دې راته واخیستل؟ ورور جانه دا مې ځکه تا ته واخیستل چې یو مسلمان د بل مسلمان سره باید په سخته کې مرسته وکړي. ښه نو زه ستا دپاره څه خدمت وکړم؟ کله چې کوم مسلمان په سخته کې ګوري نو د خپل وس پورې د هغه سره مرسته کوه، بس همدغه وکړه. سمه ده.
هغه ما ته دا خبره کړې وه او زه یې تا ته کوم کله چې یو انسان په سخته کې ګورې تر خپل وسه پورې ورسره همکاري کوه ان شاء الله ډېره زیاته مننه. بابا جانا زه پوهېدم چې نن ستا سالګره ده نو په دې خاطر مې دا کیک او څه نور څه خواړه د خوړو لپاره درته راوړي دي. لوی سړی شي بچیا، خو تو خو ما ولیدلې چې تا سره پیسې نه وې. دغه دومره سودا او دغه کیک دې دپاره دې پیسې له کومه کړې؟ او پلار جانا ما سره پیسې نه وې چې سودا او دا کیک مې درته راوړی و، خو زه چې کله سټور ته لاړم او سټور والا رخصت کړم نو لاره کې را روان وم، په دې کې یو ځوان راغی او هغه راته دا کیک هم اخیستی و او نوره سودا یې هم راته اخیستې وه. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې دا دونه همکاري دې ولې وکړه؟ هغه راته وویل چې د نن نه یو څه وخت مخکې په ما هم داسې حالات راغلي وو چې ما سره دومره پیسې نه وي چې د خوراک لپاره مې څه خواړه اخیستي وو. نو یو سړی راغی او ما ته یې سودا واخیسته او رایې کړه. وایي نو هغې راته دا وویل چې ته کله هم کوم بل مسلمان په سخته او تکلیف کې وګورې نو هغې سره ته خپل وس پورې همکاري وکړه. وایي ځکه مې دا وکړه. نو ما ورته وویلې مل اوس زه تا سره څه کومک کولی شم؟ نو هغه راته ویل چې تا ته هم همهغه خبره کوم کومه چې ما ته هغه سړي کړې وه چې کله هم ته کوم مسلمان په سخته او تکلیف کې وګوري نو د خپل وس مطابق هغه سره مرسته او کومک کوه. او ما له یې دا راکړه. جانا ته ولې جاړې؟ دې کې د ژړا څه خبره ده؟ بچیا زه په دې مطمئن یم چې دا هغه ځوان دی چې د نن یو څه وخت وړاندې هغه سره ما مرسته کړې وه او دغه خبره ما ورته کړې وه چې هر مسلمان په سخته کې ګوري نو د الله رضا دپاره د خپل وسه پورې همکاري او مرسته ورسره کوه لکه څنګه چې نن تا سره همکاري او مرسته وکړه. بالکل بابا جانا که یو څوک د چا سره د مطلب دپاره ښېګڼه وکړي نو که مطلب یې پوره نه شو هغه ښېګڼه یې اوبه ویوړه، خو که یو څوک چا سره د الله د رضا لپاره همکاري او مرسته وکړي نو الله به اجر هم ورکړي او په دې دنیا به بار بار د هغې بدله ورکوي. بالکل بچیا همداسې ده. بابا جانا په خبرو به وخت نه ضایع کوو، ستاسو کلیزه ده، دا شمع هم ویلې کېږي او کیک هم خرابېږي. نو ستاسو کلیزه دې مبارک وي. ډېره مننه بچیا. بابا جانا ستا کلیزه ده، کتاب دې چپه نیولې. 1 2 3 اکشن. بابا جانا اسی به وخت نه ضایع کوو، دا شمع ویلې کېږي او کیک خرابېږي، دې له یو چوف ورکوئ. نو دا شمع خو مړې دي، څه شی ویلې کېږي؟ پلار جانه نو ولې جاړې؟ زه دې ته ژاړم بچیا چې 100 روپۍ دې وړې وي او 100 روپو کیک